ایمان مضبوط نعمت تے ایمان کا دا انسان وی دے کامیاب دے ودتا با دنیا کم سکون او اطمینان وی او کدا نعمت دا چانی دے خسران او تاوان کے پروت دے والعصر ان الانسان لفی خسر اللہ قسم خوری زما دے پا زمانہ قسمی اللہ ہوئے کہ انسان دخپل عمر پا تیارہ و پا تاوان کے پروت دے ہر انسان تاوان کے پروت دے زیان کے پروت دے دیر دانا ہوئی کہ دا ڈوڑے خرم دا زما کامیابی دا بنگلہ میں جوڑ اکلا دا کارخانہ میں جوڑ اکلا صدر شم وزیر اعظم شم سیکرٹری شم پیسہ دیر شو دا زما کامیابی دا نا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جدا سلور صفتون پکیوی اکامیاب دے فاغا سلورو کی لنبی صفت دا ایمان دے طول یورپ راغن کا دا سیل میں امریکہ و برطانیہ و جرمنی و فرانس و چیز سمر یورپ تیرا غنڈے کا و دا غی مال و دولت او حسن او دا دنیا زیب و زینت طول را غن کا قسم پا خدای که دا اللہ پنیز اگا چوڑے چه اگا دا رنگ نتور دی غریب دی دیرانونو کی لاس او خپیوئی او غریب اجس تک تور بے وسا بے کسا او زڑکی ایمان پروت دی پا خدای که اگا طول دا دی انسان برابر دا خدای پنیز کی دیش اصل کامیابی رونو دا خیرت کامیابی دا دا دنیا خود لگ جن دے تیر بشی انما هذه الدنیا لعب و لہو دنیا خود لو بٹو کشے دے تیر بشی کدا چا شپیتا کالا دے تیر شو کدا چا تیا دے تیر شو کدا چا سل کالا دے تیر شو او پیو تیزے دا دنیا دا جن روان دے کہ خشتے تیر کیوں تیرے گی او کبے کا تیر کیوں تیرے گی کل جن خدے غوارے دا اللہ دا محنت بکے مشاقت بکے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا یو مانے کی کل جن لیکن چھ جن دے دیر خشتا یو ایمان ورسرنی اغا زندگی چھ نختمے دو والا زندگی دا برباد شوا نو چه سوک دا لگور وزو جن خشتا کئی او دا امیشہ زندگی تبا کئی دا قمقل انسان دے ایمان دا لوی دولت دے پا خدای قسم کہ او سڑے مومن مرشو دے دا دنیا گناہگارمی یرا ایمان پکیوی او ظلب جنت تزی خودی بخام خان او چه ایمان پکینی او ارسمرنے کامالی کڑی او دبان دے دروازہ بند شو دا دنیا دے ہمیشہ دا پارا دوزخ تلا دا سر نہ بخل نشتا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء لفظ دا شرک استعمال شوی دے علماء کے کفر اخر فاغا زمانہ کے جو سمر کفرونو طول شرک ہو یہودیان و شرک عیسائیان و شرک مجوسیان و شرک دا مکی اندوان و شرک کفر شرک اللہ نبخی باقی چے اغوالینو ارچاتا ارس بخی دا نبخی بس دیکھیں رسول دویم خبر اشتا دینا اس میں اردو والاوی دو رائے ہے نہیں دویم خبر پا دیکھیں نشتا ایمان والا نعمت چی منگلا اللہ کمرا کردے پا خود قیمتی نعمت دے دا دیر قیمتی دے دا سا ایمان ستوئی اللہ منم یوے منم او دا اللہ چے کم صفات ذال ثابت کری دی یا حضور پاک والا ثابت کری دی اگر ٹول مانا دیتے ایمان ہوئی اللہ میں ندی لی دلے خو مانا پانا خو بے پی جانا اللہ میں ندی لی دلے خو یو با مانا دا اللہ ٹول پیغمبران با مانا او حضور پاک پٹولو کے خیری پیغمبر مانا دا اللہ ٹول کتابون با مانا قرآن بٹولو کے خیری او ناسخ کتاب مانا اللہ وی خیرشتا دویم اللہ منم تاویلی دی ما ندی لی دلی اللہ وی دا قبر عذاب شتا دویم اللہ چه تاویلی دی با زمان پتہ اعتماد دے بیلی دلو عقل تا نرازی بیا منم اللہ وی عظیم دوزخ میں پیدا کرے دے
او ما به تاسو به واپس ته قبر نه جمدي کوم الله زمون عقل کې دا نه راځي خو چې ته وې منو دړه نه منو الله وی جنت به در کوم الله عقل کې نه راځي خو چې ته وې منم الله وی فرشتي دي زه وایم خدای ما نه دي لیدلې خو چې ته وې زه منم الله وی زما عرش ته ډېر لوی دی الله منم الله وی د عرش ته پاسه زما کرسي ده منم الله وی ماله مرګ نه راځي ماله ستړی نه راځي ما چاته حاجت نشته بچی مې نشته نه لرم نه مې ورته حاجت شته پلار مور مې نشته زه یم الله منم چې داسې زه یو خبره وکړم او ستا عقل یې نالي زه یو خبره وکړم او ستا عقل یې نالي او ته بیا هم ماته وایې چې دا خبره خو زما د عقل نه لرې ده خو چې ته وې منم رښتیا ووایه زه به خوشحالېږم که به نه خوشحالېږم دی به خوره دا دونه ښه انسان دی د په ما دونه اعتماد دی چې ما یو خبره وکړه د عقل نه اوچته ده بیا هم دې مني نو زه یم الله که تا کومې خبرې کړې دي ستا ذات د عقل نه بالاتر دی ستا صفات د عقل نه بالاتر دي ستا قدرتونه د عقل نه بالاتر دي ستا چې څومره کائنات پیدا کړي دي تر ننه پورې د دنیا ساینس هغې ته نشي رسېدی د عقل نه بالاتر دي الله ته ډېر لوی قادر مطلق الله ستا او ستا پیغمبر چې څه ویلي دي دا ټول زمانم اجمالی باندې زما اجمالی ایمان تفصیلی باندې زما تفصیلی ایمان دې ته ایمان وي خو دړه نه دوه قسمه ایمان دی رونو یو هغه ایمان دی چې کچه دی کمزوری دی ضعیف یو هغه ایمان دی چې مضبوط دی اوس ایمان خو زمونږ شته خو د ایمان به مضبوطه و کمزوری نه کمزور ایمان ممکن ده چې موږ نه وخویږي کمزور ایمان ممکن ده د قبر چې کم وخت کې زنکدنې نو شیطان درته بیا نښتی دی پرېږدي خو دی نه امام رازي رحمت الله علیه ډېر لوی سړی و د الله په وجود باندې چې الله موجود دی 360 دلایل لیکلي دي په کتاب کې دی خلقو د پاره چې څوک الله نه مني هغه ته ثابتوي چې الله شته الله موجود دی دا دلایل لیکلي دي او چې کم وخت کې مري شیطان راغی په مقابله کې شو اصلا د زنکدن په وخت کې مقابله کې شو او صاحب هلکه امام رازي فخر الدین الله نشته هلکه څنګه نشته دلیل وایم دا مې دلیل دی شیطان سره څوک مناظره کولی شي هغه ورته باطل دا دویم دلیل دا هم ټیک نه دی دا هم باطل په دلایل ورته ثابتوي دا دریم دلیل دا هم باطل دا څلورم دلیل دا هم باطل دا پنځم دلیل دا هم باطل لګیا دي سره به شیطان سره مناظره شروع ده امام رازي دلایل وایي او هغه ورته باطل دی او د یو شیخ ته شیخ نجم الدین ابل ځای ناست دی هغه ته شاګرد اوبه اچوي او دس کوي لوټې د پاسه لوټه هغه ته لګیا دی لوټه کې اوبه اچوي او دی نورې راوړي شاګرد حیران دی چې خدایا شیخ اګاګ دی او دس کوي اوبه خو یې بنیاد ویسته سوچ کې تللی دی چې کم طرف ته په سوچ کې تللی دی زه په لاسونو اوبه اړوم بس که راته نه وایي او اسراف شروع دی شیخ سوچ کې پروت دی سوچ کې او شاګرد اوبه اچوي او د باندې اوبه بیږي ناګانې یو چونګ راواغېشته داسې لړکه خدای بنده وایي چې بغیر دلیله الله منم الله موجود دی او بیا اودس وکړه خولې بیږي د شیخ نه رنګ زیړه دی د شیخ شاګرد ورته وایي صاحب څه چلو ته خو په سوچ کې تللی وې ما خو بله اوبه در باندې واړوله ما ته ډېرو توجه نه و چا سره دې خبرې کولې رنګ دې زیړ دی سترګې دې زیړې دي او رنګ دې بدل دی خولې د نه بیږي چل څه دی وایي الله راته امام رازي وښو دې ته کشف وایي د غیب علم الله له دی دا کشف دی کله چې الله وغواړي یو انسان ته وښیي کله چې ونه غواړي یو انسان ته نه ښیي د زړه په سترګو هغه شی وویني چې په دې سترګو نه ښکاري حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په منبر د پاسه ناست دی او لښکر یې لېږلی دی د میاشتې په مزل د میاشتو په مزل لرې لښکر یې لېږلی دی
او په دې منبر ناست دی او اواز کوي یا ساریتو. ساریه د هغې لښکر مشر جرنیل دی، کمانډر ان چیف، او دی ورته اواز کوي یا ساریتو، اے ساریه، الجبل الجبل، غر ته متوجه شه، غر نه ویریږه. اله شابه چې کم خلق ناست دی هغې وایي دا په عمر څه چلو شو. دې ساریه ته اواز کوي او ساریه خو د میاشتو په مزل لرې دی، دماغو کې فرق راغی که څه چل دی، خو چا تپوس نشو کولی. د حضرت عمر هیبت ډېر زیات و. په بخاري کې یو حدیث دی، امام بخاري بار بار راوړي، حضرت عبدالله ابن عباس چې د پیغمبر مبارک د تره زوی دی، او دی عمر به خپل مجلس ته راوسته او د مشرانو سپینګیرو صحابو سره به کېناو، او د سپینګیرو صحابو اعتراض وکړه چې زمونږ خو د ده په شا زامن او نوسي دي، نو ته دې مونږ سره ولې کېنې، دا کشر دی. وی تاسو ته پته نشته، دله خدای علم ورکړی دی، دله الله علم ورکړی، ځکه یې تاسو سره کېنو. هغه عبدالله ابن عباس وی په زړه کې مې یو سودا وه، یو ایت ان تتوبا الی الله فقد صغت قلوبکما، دا د یو دوو بیبیانو په حق کې د آیت نازل دی. قصه اوږده ده خو مختصر. وی زما زړه کې دا سوچ و چې دا کمې دوه بیبیانې دي، ما ته کمې دي، سوچ مې وی عمر صاحب په سفر کې تلو نو دسلته ما ورسره لوټۍ وړه، نو خبرې له مې رو پیدا کړ. وی مې حضرت د یو کالو شو خو زما پړه کې یو سودا ده، خو ستا نه هیبتا لکه تپوس نشم کولی، یریږم ستا روب دی راباندې. یو کالو شو، یو کال دنه تپوس نشم کولی امیر المؤمنین، دا آیت د کومو دو بیبیانو په حق کې نازل دی. وی راته وی اوه ابن عباس، دا د زما لور حضرت حفصه او د ابوبکر لور حضرت عائشه رضی الله تعالی عنهما د هغې په حق کې نازل دی. یو کالو شو، یو کالو شو، یریږم دنه تپوس مې دنه نشو کولی. وی ګوره چې ما سره یو علم یې یریږم، نو ما نه فوري تپوس کوه. نو د عمر یو هیبت و صاحب چغې وویله اے ساریه الجبل الجبل، خلقو وی تپوس نشو کولی، عمر غصه نشي. هغه لښکر چې کله راغې ډیره موده پس، نو د جخکر جرنیل او ساریه هغه نه خلکو تپوس وکړو، یاره وی په پلان کې هر ورځ صحابه او هر ورځ ټیم نوټ کړی، تا ته څه ناشنا خو څه نو پېښ شوی؟ وی ولې نه؟ وی څه؟ وی دشمن سره لګیوم په جنګ و، دشمن مخکې دی زه ورپسې، دشمن را سره چل کړی، دوکه کړې وه، هغې نیم مونږ سره مخ په مخ و، نیم د غر نه شاته و، مونږ یې ځان سره مخامخ کړي او د هغوی مقصد دا و چې د شا د غر دا لښکر به راکوز شي، نو په مسلمانانو به حمله وکړي، نو مونږ به یې د دې طرف نه کړو، هغوی د هغې طرف نه منځ کې به یې ختم کړو. مونږ ته د شا د غر د لښکر پته نه وه. دې کې مې یو اواز واورېده، یا ساریتو الجبل الجبل، ساریه د غر نه ویریږه، غر ته متوجه شه. وی چې اواز مې واورېد، وی ما وی چې والله انه لصوت عمر، قسم په خدای چې دا خو د عمر اواز دی. چې غر ته مې وکتل، دشمن د غر نه را روان دی. خو شکر چې عمر اواز راغی، زر مې لښکر نیم که نیم مې غر والا طرف ته که، نیم دی بل طرف ته، دشمن له مو شکست ورکه. عمر ناست په مدینه کې دی، د میاشتې په مزل لښکر وینې هم اواز وررسی، اواز کوي الله هغوی ته رسی. کشف دا پیغمبر تم کیږي معجزه‌ای، او دا یو نیک انسان تم کیږي کرامتي، او د عقل نه بار کشف وته وایي. خبره مې دې پورې کوله زما وروڼو چې په دې سترګو کې څه وینې او تا ته نه ښکاري، د زړه په سترګو یې درته رب العالمین وښایي. دې ته کشف ویلې کېږي، کشف. خبره مې یېره شوه. نو امام رازی رحمت الله علیه هغه چې کوم شیخ دی، نو هغه ته شاګرد وی صاحب لوټې د پاسه لوټه در باندې وړه، څه چل شوي؟ وی الله امام رازی راته وښود.
ځانکدنې ده، شیطان ورسره په مقابله نښتی دی. امام رازي وی الله شته، شیطان وی نشته. امام رازي یو دلیل هغه ورسره باس کوي او خرابوي، بل دلیل هغې رد کوي، بل دلیل هغې ختموي رد کوي. 360 دلایل یې وله غونډو وال، اخیری دلیل پاتې وی که دا دلیل یې وله والی وی ممکن ده چې امام رازي د دنیا نه بیمانه تللی وی. ما یو موټی اوبه ور وویشتې الله د هغه سینې له ور ورسولې او ما وله توجه پیدا کړه چې پرېږده دلایل ورته ووه چې بې دلیل الیا یو دی. بس هغه وی شیطانه باسونه مه کوه، زه هېڅ دلیل ملیل نه منم خو الله یو دی. شیطان دړه نه پنجې وویستې، امام رازي ایمان سره د دنیا نه لاړ. نو شیطان د مرګ وخت کې درته راځي پرېږدي خو به دی نه، والله که دې پرېږدي مناظرې به درسره کوي، مقابلې به ورسره کوي. دا کم خلک چې نښتې دي زیارتونو پسې او د زیارتونو نه غوښتنې کوي، الله نه به غواړي. دا کم خلک چې نښتې دي او غیر الله ته او زیارتونو ته په ځمکه پرتې او سجدې ورته لګوي، دا شیطان ځان ته رانږدې کړي دي یېرېږم چې د مرګ وخت کې تباه او برباد نه کړي. ټیټ عقیده د الله په ذات او د الله په وحدانیت، دا مضبوطه عقیده به ساتې، ټیټ به ساتې، ټیټ. د هغې مثال درته وښیم. دا کاڼې دی، د ما د محراب دا کاڼې، یو د دې رنګ دی او یو دا دی چې زیړ رنګ راوالی او د سیمټو دیوال لی ورکړي، دواړو کې فرق دی. هغه رنګ چې ته په برش باندې د سیمټو دیوال له ورکړې چې معمولي غوندې چاکو ور باندې کېدی هغه ته دانګي، چې نوکم پکې دی هغه رنګ ته دانګي، هغه رنګ هم رنګ دی او دې باندې چاکو کې ده، ارسه پکې ده او مشین پکې ده چې څومره دا مږې 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 دا رنګ به نور هم خشته کېږي خو ختمېږي به نه. د بعضې خلکو ایمان ده چونې د رنګ په شانتې وي چې معمولي غوندې یو چاکو دې پکې خو ګوته دې پکې خو دا رنګ ته ودانګي، ختم. دا ایمان ډېر کمزور ایمان دی. دا خو یو موټرګي ورکي ایمان پرېږدي، یو بنګله والا ورکي ایمان پرېږدي، یو دوست دی کافر دی او ته دوه درې خبرې وکړي ایمان پرېږدي. نن ګورې زما وروڼو ډېر دا نوې طبقه خلک خصوصا دا نوجوان طبقه لاړل د ایمان نه خلاص روان دي. اغیار لګېدلي دي، کافران لګېدلي دي او د هغې ایجنټان لګېدلي دي. چاته په ذهن کې دا اچوي، په ذهن کې چې مړه دا اسلام بیکورډ، دا خو زړې خبرې دي، نوې خبرې د جینکو ته په زړه کې دا چې دا پردې مردې دا زړې خبرې دي، دې ته څه ضرورت دی پرده؟ دا چې موږ مخ پټوو دا ولې سړو او موږ کې څه فرق دی؟ دا ذهن کې چې د قرآن آیت دی د هغې نه اړی بې پرده کوي. چاته په زړه کې زنا ورچوي، چاته په زړه کې بربنډتوب ورچوي د پیسې دپاره، چاله موټرګي ورکوي، چاله پیسې ورکوي، کشر کل تباه و برباد. ما ته نن هم یو ملګري د سعودي نه ټلیفون وکړه، د سعودي نه مولوي صاحب وایي که په دې دې تقریر وکړه اگر چې سعودي حکومت د جینکو ویزې بندې کړي ځان له به یو جینۍ نه ځي ویزه بنده ده، خو بیا هم په څه طریقو د پاکستان نه بعضې جینکې ځي هلته خلک راغواړي په سعودي کې او هغه په سټیج باندې نیمه بربنډه ګډۍ او پیسې پرې راغونډوي. ځي دې دی نه جینکې هلته سټیج تیار کړي، ورته هلکان راغونډ کړي، هغه ورته نیمه بربنډه ګډېږي، نیمه بربنډه سر یې ښکاري، مری ښکاري، د سینې د مخه بره مری ښکاري، لستوڼې ښکاري، نری جامې چولي، دننه وجود ښکاري، ګډېږي او خلک پرې ریالونه د پاسه ورنولي. څه د هغې جنډ شي چې چا بوتلی وي او څه د جینۍ له ورکړي شاپنګ ماکې وله وکړي او دلته یې را رخصت کړي. ای مسلمانه کوم طرف ته لاړې؟ دا د چا لور ده که نه؟ دا د چا خور ده؟ دا د چا د تره لور ده؟ دا د چا د ماما لور ده؟ زما ملک پاکستان د اسلام په نوم جوړ دی، دې ملک ته ډېرې غټې قربانۍ ورکړې شوې دي. زما قسم په خدای د دې ملک دپاره زما د مسلمانې خور او زما د مور سینې پرې شوې دي.
د ملک له علماو پښتون پنجابي سندي بلوچي ډېره غټه قرباني ورکړې ده د ملک دپاره خلکو وطنونه پرېښي دي په خدای قسم تاریخ وګورئ چې د دې ملک د خاطره زمونږ هغه خویندې میندې چې په هندوستان کې به کوم وخت تقسیم کېده او مسلمانان دلته راتلل او هندوان د دې ځای نه تلل په خدای چې زمونږ ډېرې خویندې لوڼه بچی هندوانو ونیولې ځان سره په خپل کور کې او په زور یې ځان له خپلې ښځې کړه او د هندوانو په کورونو کې پاتې شوې هغه د مسلمان ملک د اسلام ملک هغه ملک چې شکر د مدرسو نه ډک دی الحمدلله هغه ملک چې د پټکو د ګیرو نه ډک دی الحمدلله هغه ملک چې تبلیغ غټ مرکز دی پکې هغه ملک چې زموږ د بزرګانو صوفیاو د خانقاهونو نه ډک دی هغه ملک چې جماعتونه یې د مزګزارو نه ډک دی لیکن د هغې ملک بعضې زموږ بچی او زموږ لوڼه هغه ځي او بار په دوبۍ کې او په نورو ملکونو کې په سټیج باندې ګړیږي او پیسې راغونډوي ملکم تباه شو بدنام شو پښتون تباه شو پښتنه هلکه پښتون خو د غیرت نوم دی پښتون څه چې دی پښتون پې پت لومبی ټکې پې د پت پت پی پکې خې بیا تی ده پښې ده خې ګړه بیا تی ده تی توره بیا واو دی واو وفا بیا نون دی نون منه ننګ او غیرت چې ستا خور لور ځي پښتون جوړ د دې نه دی د کې به پته مې پت به پالي یو بل سره د کې به ښېګړه مې یو بل سره ښېګړه به م کوي د کې به توره مې دی به بهادره مې د کې به وفا م وي دی به بې وفایي نه کوي او د کې به ننګ او غیرت مې د یو سړي لور د یو سړي ښځه د یو سړي بچی بار په سټیج باندې ګډېږي او پیسې راغونډوي آی پښتونه پیسه ډېره قیمتي شوه ما سره پیسه نشته په خدای داسې ښځې دي چې په پردو کورونو کې خدمت کوي په پردو کورونو کې لوښي ویندي په پردو کورونو کې ځای جارو کوي پردي ماشومان لوبوي خو خپله حیا محفوظ ساتي اصل سیز خو حیا ده پیغمبر فرمای الحیاء نصف الایمان حیا زمونږ نه لاړه تباه و برباد ده مونږ خو شکر دی ډېر ښه یو زمونږ خویندې میندې خو په دې کورونو کې پرتې دي او په برقو کې زړې شوې زړې ورشئ تاسو پنجاب ته لاړ شئ تاسو سند ته لاړ شئ تاسو کراچۍ ته لاړ شئ تاسو اسلام آباد د لاهور بازارونه وګورئ تاسو ته پته به ولګي بے حیائی ختم عامه شوه دا شیطان لګېدلی دی شیطان د جینۍ پسې لګېدلی دی د زناکاره لږ پسې لګېدلی دی رسول الله مبارک فرمایي کم انسان کم الک او جینۍ چې په زنا کې مبتلی خرج منه الایمان ایمان ته ووت اے زمونږ علما پکې تاویلات کوي نور د ایمان او سکینه او فلان او فلان فلان پیغمبر مبارک فرمایي د ایمان لاړوت د سر د پاسه پروت دی که دې وخت کې مړه شو ایمان نه خلاص لاړل چې شیطان دومره دلته راګیر کړي چې دغه وخت کې د باندې داسې عمل شروع کړي چې ایمان درنه لاړو اوچت شو نو د مرګ وخت کې ورته څه شی ویریږئ مسلمانانو ایمان ټیټ کې مضبوط ایمان داسې ایمان د حضرت بلال په شان ایمان هغه ایمان لکه د ماربلو رنګ څومره چې ولا زور ورکوي هغه ایمان نه اوسي هغه ټیټ ایمان دی حضرت بلال به په شګو د پاسه واچو په شګو د پاسه او بار به د مکې نه وویسته او ماشومان به ورپسې کړل شابه دا دین دې پرېږده دین پرېږدم دقه یو ټکې هغه وخت سره لومبۍ ورځې وې لا منځونه او روجې او زکات او حج نو لومبۍ ورځې وې یو ټکې ادا چې الله یو دی الله احد الله زما یکتا دی یو دی پرېږده د ایمان دی الله احد پرېږده ایمان الله احد په سینه ورته مضبوطه تیږه ږدي بیا مو الله احد ماشومانو لغدغنو چوکې ورکوي وهی کمیس ته وباسي پرتوب ته وباسي او د هغې غنو په چوکو یې راګیروي او زغلی یې په لارو کې وینې له لهان لیکن هغه وخت کې وایي الله احد
الله احد. دا د ایمان رنگ دی، دا چونه والا رنگ نه دی، دا د مربلو د کاڼي رنگ دی. دا نوځي بیا وباسي، بیا شګې اچوي، په سینه والا ګرمې ګټې ږدي او د خرې پې کوي ماشومان هله شابه امیه وی راګیرې کې او بیا وی الله احد الله احد. یو ورځ نه را، دوه نه دي، درې نه دي، هفته نه ده، میاشت نه را، دقه نخرې دي او غریب مسافر دی، بې کسه بې سوکه، هېڅ څوکې نشته. قیمت څونه دی د بلال؟ قیمت یې دا ده چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په لاره تېرېږي چې دې ته یې وکتل ټینګ نه شو، مالک لی ورغی وی خرڅی خو نه، وی ولې لور کوه، د کار نه دی، کار نه کوي، روزګار نه کوي، ټوله ورځ دغه الله احد او لا اله الا الله دا چغې وی، د کار نه دی والا. په څو خرڅی؟ په دومره پیسو زرې پیسې راویستې ورې کړې، دا واخله دا واخله. هغه مالک دا بلال وی ابوبکر ته، ابوبکر ما خو ډېر هوښیار ګڼلې، ډېر ساده وخت، وی ولې؟ بېکاره غلام دې رانه په ډېر لوی قیمت واغېست، په ډېر لوی قیمت. دا خو ما ارزان هم درکو، ما سره دې جوړه ونه کړه، دا خو د کار نه په لږو پیسو مې هم درکو، ما سره دې جوړه ونه کړه، ډېر ساده په ډېر ګران قیمت ته واغېسته. ابوبکر وی بچې ته د قیمت نه څه خبره، تا ته د قیمت نه دی معلوم، دی د خدای په نزد د ډېر لوی قیمت خاوند دی. ته دوکه شوې، قیمتي غلام د نارزان لاړ، قسم په خدای مو مانګي قیمت چې څه دی غوښتل امې دله درکو، دا خو ډېر قیمتي دی. او چې څنګه یې واغېسته نو حضرت بلال حضرت ابوبکر ته وی ابوبکر ځان له دې غشتم که الله له دې غشتم؟ یا خدای اړه کې کم شی پروت دی. وکذلک الایمان حین تخالط بشاشته القلوب، ایمان چې زړه ته کوز شي بیا وتو والا نه دی. ایمان زړه ته کوز شو، د ایمان میوې، د ایمان څانګې، د ایمان خوشحالی ستا په دې ټولو رګونو کې خورې دي. ایمان لته کوز شو، مونځ به راته ښکلی ښکاري، صحابي به بل صحابي ته وی هلکه مانځه له بوځه ارحنا بها، دا مه مو که په مانځه، مونږ په مانځه ستړي کېږو، هغوی به په مانځه دمه کېدل، هغوی کې د ایمان خواږه پراته وو، مونږ کې د ایمان خواږه نشته. هغوی به زکات باندې خوشحالېدل، هغوی به په روژه خوشحالېدل، په خپلو ماشومانو بچو به هم روجې نیولې. مونږ خفه کېږو، تنګېږو، مونږ کې هغه د ایمان خوند نشته، رڼا نشته، دغه شی نشته. ذاق طعم الایمان من رضی بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم رسولا ونبیا. وی د ایمان خوند هغه چا وڅکه چې الله یې په حیث د رب خوښ کړه چې زما الله رب دی، اسلام په حیث د دین ومنه چې دا زما دین دی، محمد صلی الله علیه وسلم په حیث د پیغمبر ومنه چې دا زما پیغمبر دی. صرف موږ د خولې منو، د خولې منو. اسلام په حیث د سوچه دین موږ نه دی منلی، خفه کېږې ما د ایمان په مرتبه کې منلی دی، نور نه دی منلی. ګنې زما دین چې څه وایي زه نه کوم، زما دین وایي دروغ مه وایه زه کوم، زما اسلام وایي دوکه مه کوه زه کوم، زما اسلام وایي مسلمان ګاونډي ته ضرر مه رسوه زه رسوم، زما اسلام وایي په بچو رحم وکړه رحم نه کوم، زما اسلام وایي د مسلمان وینه حرامه ده دویم حلاله ده په لږو پیسو یې وجنم، زما اسلام وایي چې د مسلمان عزت حرام دی زه اخلم، زما اسلام وایي مسلمان سره دوکه مه کوه زه دوکه کوم، زما اسلام وایي د مسلمان خور ته د خپلې خور په نظر ګوره، لور ته د خپلې لور، مور ته د خپلې مور د په دې نظر نه ګوره. ادخلوا فی السلم کافه، سر نه خپو پورې په اسلام کې ورننوځي، موږ نه یو وردننه. خو چې دا خبرې څوک موږ ته کوي هغې کې هم نخرې راوباسو، که څوک د دین خبرې کوي هغې کې هم شل نخرې راوباسو، که څوک د اسلام خبرې کوي شیطان وایي شا به پکې نقطې راوباسه، که څوک د دین خبرې کوي شیطان پکې نقطې شا به راوباسه. ولې دا خبرې خو ډېرې مزېدارې وشوې، هسې نه خلک پې عمل ونه کړي. شابه مولا یې د مولا دشمن کړی، پیر یې د پیر دشمن کړی دی، ګاونډي د ګاونډي دشمن کړی دی، رور یې د رور دشمن کړی دی، پلار د زوی او زوی د پلار. ایمان چې زړه ته کوشو
بیا وتو والا نه دی. نو بلال ورته وی ابوبکر ځان له دی غشتم که الله له دی غشتم؟ که ځان له دی غشتم کار راته ښایه چې درله کومه، او که الله له دی غشتم ما خدای پرېږده سره، ما خپل رب سره پرېږده چې د خپل رب راضي کړم او د خپل رب ته چغې ووهم او خپل رب ته وچاړم، خپل رب ته په ځمکه سجدې ولګم. دې ته ایمان وایي. که ځان له غشتم ښه، الله له غشتم ما رب پرېږده سره. های 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 موږ خو اوزګار یو، موږ غلامان نه یو. موږ خپل رب ته ځان اوزګار نه کړ. سار نه ماسخوتنه پورې کار او ماسخوتن وده شو او سار مونځ پاتې دی او بیا 9-10 بجې پاسو بیا کار لزو. دا څنګه تا خپل رب منلی دی؟ تا ته خو د رب اواز وشو که نه حی علی الصلاة و حی علی الفلاح؟ تا ته خو د رب د عظمت اواز وشو الله اکبر. تا خو د الله د عظمت جواب ورنکړ. تا له خو اواز راغی حی علی الصلاة منزل راځه، حی علی الفلاح کامیابی له راځه. ته خو رانلې. یا خبرو باندې رونو غور پکار دی، په دې سوچ پکار دی، معلم پکار دی، تعلم پکار دی. دا نصیحت لاول ځان ته کوم بیا تا ته. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ته بچے ما ځان له نه غشتې، ما الله له غشتې. انت حر لوجه الله، د خدای په نوم آزاد. چې رسول الله مبارک خبر شو د ایمان قیمت ته وګوره، چې حضور پاک خبر شو نو څه فرمایي؟ ابو بکر سیدنا و اعتق سیدنا. ابو بکر زمونږ سردار دی او زمونږ سردار آزاد که. بلال ته خپل سردار ولا، بلال زما سردار. پیغمبر وی زما سردار، پیغمبر وی زما د ټول مسلمانانو سردار مشر سید. ابو بکر سیدنا و اعتق سیدنا. دی زما سردار، زما سردار آزاد کو. ولی ایمان دلته پروت دی او مضبوط ایمان دلته پروت دی. په خدای قسم لوی نعمت. حضرت زنیره رضی اللہ تعالی عنہ د ابو جهل وینځه ده او د ابو جهل په کور کې اوسېږي. ابو جهل 1 نمبر دشمن د رسول الله مبارک. لومبي صف اول کې پیغمبر ته مخامخ ولاړ. عبدالله ابن ابی هم دشمن دی، هغه ښکاره نه دی، پټ دی، ښکاره دشمن. مخ په مخ پیغمبر ته جنګېږي، مخ په مخ د پیغمبر مبارک په سر باندې خاورې اچوي. او چې پیغمبر د بیت الله مبارک په خوا کې سجده کوي، وی څوک به لاړ شي قصاب خانې ته چې پیروان راوالي. سلا پیروان ته وایي، د څاروي د خڅوټو ډک څښا د وینو ډک. عقبه ابن ابي معیط لاړ او ډک یې راوړی. څه پې وکړم؟ حضور پاک ته اشاره وکړه چې کله په سجده پروت دي دا وله په دې شاته پسه کېږي، دی وله په شا کېښود. دا دشمن بلکل ټوله مکه در اوچته کړې وه ظالم د پیغمبر مبارک په خلاف کې. غونډه در اوچته کړې، زبردست سازشي د پیغمبر مبارک د مرګ اراده کوونکې د هغې دشمن ابو جهل په کور کې بیبي زنیره او مسلمان. الله خو ښایي که نه؟ الله خو د فرعون په کور کې بیبي آسیه مسلمانه نه کړه. الله د آزر په کور کې، مشرک په کور کې حضرت ابراهیم پیدا نه کړ علیه السلام. نو الله ښایي ورته دغه زنیره مسلمانه ده. د ابو جهل کور کې اواز کوي اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا عبده ورسوله. ابو جهل خیم درته چې ته د کمې کلمې دشمنې، هغه کلمه به د یو تورې ښځې د خولې نه ستا په کور کې راوباسي. لیکن هغه به څه چل کو؟ هغه به راګیره کړو نو بیړه بوله. نو داسې ډبول نو بوډۍ هم وه غریبه، تکه توره هم وه او وینځم د څوک د غریب شتم نه، بې کسبې څوکه ده، د خلاصي هم څوک نشته. نو راګیره به یې کړه او بیا واله زخمي به شوه. نو علاج وله څوک وکړي؟ هغه د دشمن په کور کې. نو غریبې به د خپل کمیس نه یا د لوپټې نه ټوکړه وشلوله، نو ځان له به یې پرېوتله.
دا څه ملهم نشته، دارو نشته. نو بیا به یې راګیره کړه، نو به یې وهله، مړه بېدبي د مافي جامې به هم د غریبې نه وویست. نو لوپټې نه ټوکړې نه به یې چېرته کپړه وشلوله، په هغې به یې وتړله. نو بیا به یې راګیره کړه، شابه هغه خپله زړه کلمه ووایه او د ایمان دې پرېږده. نو په لارو کوڅو کې به یې چیرله راواغېسته، نو لاس نه به یې وتړل، چور چور زخمي. نو یو ځل یې وواله، لاس یې وله مات کړ. ای ظالمه لاس دې راله مات کړه. وی پرېږدم دې نه هډوکي درته غونډ ماتوم. نو ډاکټر حکیم له څوک بوځي، نو ټوکړی چې ته پیدا کړ، نو هغه لاس یې ځان له په خپله وتړ. نو یو ځل یې لرګي اوچت کړ، نو په دا سر یې وواله، چې په سر ولګېده، نظر د غریبې لاړ، ړنده شو. اوس چې یو غریبه ښځه یو په پردي کور کې وي او په سترګو ړنده شي، دا به څه کوي؟ دا به اودس ماتي سره څه کوي؟ دا به غسل خانې سره څه کوي؟ دا به ډیران سره او باتروم سره څه کوي؟ ړنده شو په تپ تپي. او بیا څه وایي ورته؟ وایي زه شابه سترګې مې دله ړندې کړې، خپل یو خدای چې ته ورته وایې که نه، هغه ته ووایه چې دله جوړې کړي. پیغور په تپ تپي غریبه لاړه، کوټې ته ننوت. نو خپل رب ته په سلګو سلګو چغې ووالې، ویې ژړل. څه وایي؟ الله ستا دپاره، صرف ستا دپاره، نور څه زما دې سپېره سره څه نشته. د تا یو منم دی، وی نه دا یو نه دی، صرف ستا دپاره. زه د عالم او وجود مې زخمی زخمی شو، الله ما تا ته فریاد نه دی کړی، نه کوم خپل رب ته فریاد. ته یې نه کړې، ټوکړه مې ته ته بیا ووالم، الله نو هډوکي راله مات کړ. الله درد میں تیر که خو ما تا ته فریاد نه دی کړی. زما رب خوشحاله دی، پروا نشته. دې ته مینه وایي، دې ته ایمان وایي چې دلته اړکې پروت دی، چې زه دې ټوکړې ټوکړې شم خو چې زما رب خوشحاله شي، زه دې زخمي شم خو چې زما رب خوشحاله وي او زما رب خفه نه وي. الله ته خوشحاله، پروا نشته. لاس مات شدان لمې وتړه، الله ما تا ته فریاد نه دی کړی، نه مې لاس اوچت کړی دی پروردګار. اوس یې په لرګي ووالم، سترګې ړندې دي. بیا هم درته فریاد نه کوم، الله چې ته په څه خوشحاله یې، زه خوشحاله نه کوم فریاد. اوس یو پیغور یې راکړه الله، هغه پیغور نشم زغملی، او ستا د نوم پیغور یې راکړه چې ورشه عرب ته دې ووایه، خدای ته دې ووایه چې دې جوړه کړي. نو ستا د نوم فریاد نشم، پیغور نشم زغملی. الله دوه کاره دي، یو راله وکړه، اوس یو وکړه، یا مې مړه کړه چې قصه خلاصه ساره نوبت، او یا دا سترګې واپس کا، ستا پیغور نشم زغملی. یو کار الله وکړه، یا مړه کړه چې سا وخېږي، یا دا سترګې واپس کړه، ستا پیغور راکړې الله غیرتي ذات، سترګې ورته واپس کړې، جوړه کړه خدای. نو راووته د کوټې نه، حقه پیغور یې ورکړه، ودې وې خدای ته، یا ومې وې ورته، وګوره زما سترګې خدای جوړې کړې. دې ته ایمان وایي، هغه ایمان چې زړه ته کوز شوی دی، دا هغه ایمان دی چې زړه ته کوز شوی دی، او دا هغه ایمان دی چې د ماربل او د کاڼي رنګ دی، دا په مږلو نه ختمېږي، څونه مږې صفا بروزي. ماربلو باندې هغه مشین مږه رګړی کوه ښه صفا بروزي. کچه ایمان نه، الله یې زموږ ایمان مضبوط کړي، کلک ایمان، مضبوط ایمان. کم ایمان چې د حضرت ابوبکر صدیق و، کم چې د حضرت عمر فاروق و، کم چې د حضرت عثمان و، او کم چې د حضرت علی مرتضی و، هغه ایمان. کم چې د حضرت بلال و، کم د حضرت خباب، او کم د بی بی زنیرې، هغه ایمان و، او اتو والا نه دی. حضرت ابو ذر یو ځل حضور پاک لراغی، بخاری کې حدیث دی، رسول الله مبارک خپل صادر راغونډ کړی، خپل صادر هغه ځان ته بالغ کړی او د بیت الله خوا کې ډڼوالی و.
ابو ذر ډېر تنګ شو ډېر زیات او حضور پاک له راغی یا د الله رسوله الا تدعو لنا موږ له دعا نه کې خو بې قوته مونږ خو والی شو مونږ خو کنځلی شو مونږ خو تبه شو الله رسوله ته موږ له دعا نه کې هاي بل څوک نو که کمزور ایمان وي تښتېدلی به حضور پاک ورته وی ابو ذر ستاسو نه مخکې چې کوم مؤمنین و زموږ نه مخکې داسې تیر شوي دي چې اری راوړی ده په سر د پاسه یې وزېښوي او د سر نه خپو پورې اره کړی دی خو ایمان دې نه دی وتی صبر کوه صبر کوه الله به خیر دا ایمان اوسه مضبوط ایمان او کلک دا بیا نوزي دا نورم مضبوطیږي د الله په ذات او کمزوري ایمان پوټې غوندې ایمان چې لږم پې زور راشي بیا وځي معمولي غوندې ځکه خو ما تاسو ته ووایي چې نن ډېر کشر کل او نوجوان طبقه خصوصا د کالج او د یونیورسټو هلکان بچي دا د اغیارو د لاسه د ایمان نه لاړل دا د دوستانې د لاسه چې دوست یې بې ایمانه دی لاړل د ایمان دا د معمولي د مخکې ورځو کې راته چا ووایي په یو ځای کې مې بیان کوم ډېر افسوس ډېر افسوس وی یو هلک دی دلته د ختم نبوت منکر دی هلک دی مې دا ولې ته به م وخاندې وبه م جاړې چې خدایه دا ولې وی دا ورته د یو ځای نه د میاشتې ایزیلوډ کېږي ایزیلوډ ایمان یې پرېښود دا ایمان دی دا کچه ایمان دی دا کمزور ایمان دی دا کلک ایمان نه دی زموږ باباجي یو ځل خبره کوله دا هغه ما ته په درس کې هغه دا خبره کړې وی مردان کې را روانه ومه یو ګاډي والا راته ودرېده او ډېر قیمتي نوې ګاډی و ودرېده و سړی راکوش و را تر غاړه وته ډېر قدر یې زما وکړ ډېر زیات قدر او ما ته وایي چې الله راخېږه چې دې ورسوم ما وی نه بچې بس زه خو بس ته خېږم هغه زمانه د بستون وایي چې نه تو بس ته څنګه خېږي او وی لاړه او هلته د دوکان نه بلا فروټ را واغېشتل کیلې مالټې هر څه چې هغه وخت کې و بلا ګوته یې ډکې کړې او هغه یې شاته کېښودې زما دپاره او زه یې مخکې سیټ ته راوخېږم هغه به چاله تکلیف نه ورکو که چا به موټر ته وخېږو که نه او ښار ته به ته زه به ورسره وم نو چې داسې به لاړ وي بس مسلمان هغه به عامو خلکو ته مسلمان وي مسلمانه به دې بس ته مې وکړه نه نه مولوي صاحب رسوم دی نه مسلمانه تکلیف مه کوه نه دغه عادت وی خیر ما چې دې ګاډي ته مې وخېږوي چې نه 400 ته یې راورسوم ما ورته مسلمانه دلته زمونږ علاقه را بس ته وخېږوي چې نه وی ما چې ته یې څوک ما ونه پېژندلی وی هغه وی چې ما هم وی چې دا تپوس به رانه کې وی ما ته وی چې مولوي صاحب زه ستا شاګرد یم تا سره مې وړه دوره کړې ده خو د سړي نه ګیره شته وه لکه یا مینه نه ګیره شته او نه برید شته سونا مونا دی په نیمه کې دی ماشاءالله خیال دی راغی که نه ښځه هله سړی کوي چې ایجاب قبول دواړه وشي نو تا ته ایجاب وشو قبول دی نه دی ویلی او ښځه دې خپله کړه امینه زه ښځې ته به دوا وکړو حاصل دا دی چې وایي ما ته وی تا سره مې وړه دوره وکړه او بیا لاړم اکوړي ته غټه دوره مې هلته وکړه وی ما چې شکل ته وکتل چې دا ستا شکل تا عالم شوې دوره دې کړې ده ګیره دې نشته برید دې نشته سر دې سرتور دا ټیې مچولې وې وی راته وی چې مولوي صاحب چې زه لاړم د شیرګړ سره خوا کې یو جومات کې امام شوم
یو سړی را یو ماشوم یې راله ډوډۍ راوړی د جوارو ډوډۍ وه او ساک پې د پاسه پروت پلیټ ملیټ نو د جوارو ډوډۍ د پاسه پې ساک پروت و ما ته چې استاد جي راشه دا ډوډۍ واله ډوډۍ مې د لاسه واخېسته وایي ما وی چې که دا پلیټي دا ډوډۍ ساک خو پلیټ کې پروت دی که دا پلیټي ډوډۍ څه شوه او که دا ډوډۍ وي نو پلیټ څه شو وی هغه ډوډۍ او ساک مې هغه ځای ګزار کړل او لړم عیسائی شوم هغوی ښځه م راکړه دا کم موټر کې ګرځم دی م راکړه بنګلی م راکړه تنخۍ م راله مقرر کړه او ښه عزت یې راله راکړه نو زه په هغه اسلام څوک یم چې زما عزت پکې نه او زه د جوارو په ډوډۍ ساګ ماله خلک راوړي ماله دا دین پکار دی ما یو چې ودروه موټر ودروه بس لکه ستا مقصد د اسلام نه ډوډۍ وه بنګله وه موټر اخرت نه دی ته دې دپاره دې پرېښود تا دا دومره حدیث چې وي تا دا معلومه نه کړه چې دا عیسایت کم دین دی اسلام کم دین دی تا ته دا نه دي معلوم شوي په دومره حدیثو کې وایي ما ورته چې بچې داسې نه ده ته چې څه وی دروغ وی دا نه چې بس تا دی ډوډۍ ودې غورځول او نیغ لاړې دا بس تا د دې سره مخکې نه رابطه وه مخکې د تا جراثیم در دننه کړي وو وایرس خو دغې وخت کې هغه جراثیم کینسر ته ورسېدل نو برباد یې کړی او تباه یې کړی الله خو جاپان ته چې زه لاړم نو هلته خو هر څه شته خلکو سره کړه بیا زموږ مولانا صاحب زه د ده په جومات کې ما سره مخامخ ناست دی د دې جومات ته به اکثر تلم او زما ړومبې مولانا نور محمد صاحب د دې جومات مسجد بلال ته ورته چې ما قصه کوي مخامخ ده پیسه شته دولت شته ډوډۍ شته هر شی شته هلکه ولې زه مسلمان یم زه نار یم ولې ماړه دي هلکه زه مسلمان یم زه وږی یم هغه ماړه دي ولې محنت کوي مړه ته نه کوي خواري کوي ته نه کوي ښځه هغه مالدار دي قرآن وایي اولئک عجلت لهم طیباتهم فی الحیات الدنیا هغوی چې دنیا کې کم ښه کارونه کوي د هغې بدل دنیا کې ورکوي آخرت کې نشته زه چې کم ښه کارونه کوم ماله به د هغې بدل الله په آخرت کې جنت په شکل کې راکوي او الله څه فرمایي الله وایي که دا خدشه نه وه چې دا مسلمانان به کافران شي نو ما به دې کافرو له دروازې چتونه او پوړی د سرو زرو د سپینو زرو جوړ کړي ولې آخرت یې نشته او دنیا کې ښه کارونه کوي چې دنیا کې خو یې وله ورکړم کړه ایمان پاس شو سړی لاړ عیسایي شو صاحب تا مخ دا داسې نه ده چې ډوډۍ دې وغورځول او ساګ یې دله راوړو ته دا تا سره د مخکې نه رابطې وې رابطې زما رڼو د کشرانو ته مې دا کشر کول زما ډېر خوښ دی دا بیانونه اوري که نه په ما ډېر مین دي زه چې کله ګاډي کې ځم یو طرف ته دا ماشومان چغې وې هغه مولي صاحب هغه دی لاړ چې مونږ په هغه موبایل کې اورو هغه شیخ صاحب هغه دی لاړ دا واړه ماشومان د دې غټو نه دا واړه ډېر رامنډې وایي د کشرانو بچو ته م ویم تاسو ته م ویم چې بچې خپل ایمان مضبوط کې ټیټ کې د دې نه لوی نعمت بل نشته او تاسو ته م ویم چې د خپلو بچو خپل ایمانونه کلک کې لوږې ته مه ګورئ تندې ته مه ګورئ دې ته مه ګورئ چې دا د الله سره مینه ذکر کوئ لا اله الا الله زیات ذکر کوئ په دې ایمان مضبوطېږي فضول غیبت او چغلۍ نه څه جوړېږي استغفر الله وایه قسم په خدای په دې ایمان مضبوطېږي لا حول ولا قوة الا بالله وایه د قرآن شریف تلاوت کوئ بچیم کښېنه مې په خپل هم کوئ څلور څیزونه مې درته وښودل او پنځم درود شریف یو ذکر لا اله الا الله ٹھیک شو خبره یو استغفار استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه او یو لا حول ولا قوة الا بالله او بالله العلي العظيم او یو درود شریف دا وایي ایمان خپل مونځ مه پرېږدئ ایمان به مضبوط شي انشاءالله او ایمان به ټیټ شي دا ایمان په جاپانیانو کې نشته دا مولانا نور محمد صاحب نه تپوس وکړئ خودکشي کوي د لاړم یو ځای ته ما ته به دوی وي دا ټول ملګري به راسره و 3-4 ګاډي به راسره ګرځېدل وی دا هغه ځای دی چې جاپانیان خودکشي کوي
دې مولانا صاحب د جومات نه دې خوا یو طرف ته روانو دا دې مخامخ دی ما ته هلته خلکو وویل دلته به یې خودکشي کوله او د دنیا نن په ټوله دنیا کې په جاپان کې د خودکشۍ ریشو زیاتره دا ولې د زړه اطمینان نشته پیسه کې دا اطمینان نه دی الا بذکر الله تطمئن القلوب ما چې درته کومه نسخه وڅښوله هغه اطمینان د هغوی نشته زما که تورنګړی مسلمان هم دی په خپل ایمان خوشحاله دی زما که غریب مسلمان هم دی په خپل ایمان باندې خوشحاله دی زما که کمزوری مسلمان دی ملا ورته ستغم وایي سپکم وایي ویم رټي بیا هم وایي دا زما پیر دی او زما مشر دی او زما پلار دی بیا هم خوشحاله دی الحمدلله دا د خدای فضل دا د الله کرم ټول وایي الحمدلله هغوی مطمئن نه دي هغه ځان وجني ما ته ملګرو ووایي دلته یو کس دی 40 سال وایي هغه وایي چې زه به کال له خودکشي کوم څلوېښت خو مې پوره شي هغه اطمینان نشته د بالکل اطمینان نشته او زما اطمینان چې زه مطمئن یم هغوی ته هر څه شته خو د اړه نه مطمئن نه دي خفه دي خفه په دې زړه کې په دا خپل څیز باندې خفه دي ولې د ایمان رڼا دننه نشته دننه تیاره ده بهر هر څه شته خو دننه تیاره ده ما ته که بهر تیاره ده خو دننه په زړه کې رڼا ده الحمدلله زه د خپل خدای خوښ یم نه دی خوښ ما سره د خدای مینه ده هغه سره هغه مینه نشته خپل رب د رب بڑایي د الله لویي په دې کې ده چې ذکر وکړې د الله بڑایي لویي په دې کې ده چې ته معافي غواړې استغفار وایې د الله لویي په دې کې ده چې لا حول ولا قوة الا بالله وایې د الله لویي او بڑایي په دې کې ده چې درود شریف وایې او د الله لویي او بڑایي په دې کې ده چې د قرآن شریف تلاوت وکړې دعا وکړئ چې الله په موږ خپل فضل و کرم الله زموږ ایمان نصیب کړي الله د ایمان غوندې لوی نعمت ته راکړی دی خدای د دې نعمت د زوال نه مو ساتي الله د دې نعمت د زوال نه مو ساتي الله د دې نعمت د زوال نه مو ساتي الله د ایمان موږ سره قبر ته آخرت ته د رسول الله مبارک د حوض کوثر غاړې ته ورسولی کې یا الله زموږ د ایمان مضبوط کې خدایا لکه چې ایمان نه مو ساتي الله د نیکو اعمالو توفیق راکړي د ذکر او اذکار توفیق راکړي الله زموږ د ایمان زموږ د اعمالو زموږ د اخلاقو زموږ د وجودونو بچو مال د هر څه حفاظت نصیب کې یا الله ته زموږ نه راضي شي خدایا بیمارانو لم شفا ورکړي ډېر دوستان دي بیماران دي دعا وکړئ چې الله شفا ورکړي کوم قرضداران دي الله قرضونه اخلاص کړي چاته څه پریشانۍ دی الله پریشانۍ په خوشحالو باندې بدله کړي که د چا یو بل سره روانې دشمنۍ طرفګنۍ حسدونه دي هغه په روغو باندې بدل کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړلی شوي دین باندې زموږ جنګ زموږ مرګ ټول نصیب وګرځولی کړي او دا د کاکړو د کندي سید محمد کاکا وفات شوی دی دا جانو د کندي د فیض الحق صاحب کور والا وفات شوی ده او د شی د کورونو د شمشاد نوسی وفات شوی دی اتمانزو کې د پر پیر ولی شاه باچا اوخې وفات شوی دی او د تنګي د ټیشن کورونو د اسد مور وفات شوی ده او د خټ د شهنشاه مور وفات شوی ده دې ټولو ته دعا وکړئ چې الله مغفرتونه نصیب کړي یا الله د آخرت خوشحالی نصیب کړي الله چې څومره وارثان دي صبر وله ورکړي د دې چا نه چې څه تقصیرات شوي ګناهونه شوي الله هغه ورته معاف کړي او پیر اصغر علي باچا د عثمانزو دعا غوښتې ده د ګل پر د اپریشن دی الله دې وله روغ صحت ورکړي بعضې ملګرو خطونه رالیږي دعاګانې غوښتې دي او زموږ یو ډېر خاص دوست دی حاجي شفیع الرحمن صاحب د دې انګو دی او د هغه اوخې وفات شوی دی نوجوانه لک او یو څو ماشومان بچي ورته پاتې شوي دي دعا ورته زړه د اخلاص نه وکړې چې الله مغفرت نصیب کړي الله د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او الله یې ټولو وارثانو له صبر ورکړي شفیع الرحمن صاحب مخکې والد صاحب وفات شوی هغه ته مو دعا کړې وه بیا مو ورته دعا کوه دې الله وبخي او دا اوخې دی نوجوان الله دې د ځوانۍ مرګ شهادتي الله دې مغفرت نصیب کړي الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي وارثانو له صبر وکړي خدای ته زموږ د ټولو نه راضي شي زموږ چې کوم مشران مړه دي خدای هغې هم ټولو بخي برحمتک یا ارحم الراحمین